چې الله اسې د چا زړه نه بندوي د حق نه خو دې سړي چې چل کړی ځکه ور الله هغه زړه څه کړي هغه بند کړي د ډېره د یېرې خبره هم ده ګورې چېرته الله تا ته په حق باندې عمل نه نصیب کوو که نه نو دا ته د الله په یو عذاب کې اخته یې او الله تا نه پرېږدي حق اورېدو ته او الله تا نه پرېږدي په حق باندې عمل کولو ته ځکه چې زړه کې داسې چل دی بیماري پکې ده کوږوالی پکې دی داسې کسان شتي مونږ سره میلاو شي یو بیان دو اوري الله یې په زړه اصل کړي د سړي کې د حق طلب وي اخر هغه خپل منزل ته الله یې ورسوي خپل مقصد ته یې ورسوي د سړي کې څه کمال وي په زړه کې محبت د الله سره وي بې پناه محبت خو صرف دومره چې هغه حقه لار ورته نه وي میلاو شي اگر که کوشش پسې ډېر وکړي او ډغرې پکې هم وخوري او سختي هم تېرې کړي خو اخره کې الله ورسوي څه ته خپل مقصد ته لکه سلمان فارسي رضی الله څو مذهب هغه بدل کړي څو دینونه یې بدل کړي یهودو پسې تللی و مجوسو پسې تللی و نصرانیانو پسې تللی و خو چې کله د حق طلب یې په زړه کې و الله اخر راورسو مدینې ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حق ورته میلاو شو نو د باطل عذرونه مه بیانوئ فکر کوه تحقیق کوه په هغې باندې عمل کوه او د چا ړوند تقلید مه کوه چې بس زه په دې سړي پسې روان یم که دی ښه وي او که دی غلطه وي دا زموږ مذهب نه دی او نه دا زموږ طریقه ده نه قرآن او حدیث موږ ته دا طریقه ښوولې ده د هغې نه بعد شپاړسمه مسله اعتياضهم عما آتاهم الله بكتب السحر كما ذكر الله ذلك في كتابه بل بیماری وی دا و جاهلیت په زمانه کې یهود وی هغه کتاب پرېښودو کم چې ور الله ورکړی و او د هغې په بدل کې کم کتاب واغستو د جادوګر جادو او د جادوګرانو هغه کتابونه یې واغستو الله په قرآن کې دا خبره ښه واضحه بیان کړې ده چې دوی تابعداري د هغه حق ونه کړه کوم حق چې دوی ته راغی لاړو روان شو په څه پسې په جادو پسې روان شو لکه ګوره په تورات کې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تذکره شته ښه واضح تذکره ده چې یو پیغمبر به راځي داسې علاقې ته به راځي د صفات به ټول بیان شي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ګوره الله وی د دې نبي تذکره دوی مومي په تورات او په انجیل کې ځکه چې الله بیان کړی دی تورات او انجیل د الله خبرې دي نو الله ته ښه خبر دی که سره د دې پوهې او سره د دې چې د دې پیغمبر تذکره په تورات کې هم شتي په انجیل کې هم شتي په آسماني کتابونو کې تذکره راغلې ده دوی بیا هم د هغه پیغمبر تابعداري پرېښوده او په څه پسې روان شو د جادو په کتابونو پسې روان شو تورات یې پرېښود خپل حقیقي او په جادو پسې الله په سورة البقره کې وایي ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم او کله چې په دوی پسې په دې اهل کتابو پسې پیغمبر راغی او داسې پیغمبر راغی چې رښتینوالی بیان کو د هغه کتاب کوم چې د دوی سره کوم کتاب وي دوی سره تورات موسی علیه السلام رښتینوالی ورته بیان کو د تورات یې ورته بیان د الله هغه کتاب یې راواغستو شاته كأنهم لا يعلمون لکه دوی ته چې سره پته نه وي د دې پیغمبر په باره کې حالانکې دوی په دې تورات کې د دې پیغمبر تذکره راغلې یا الله نو کتاب یې چې شاته ګذار کړو نشي چیرې وکړو واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان شیطانانو چې به د سلیمان علیه السلام د بادشاهي په وخت کې کوم جادوګري کوله په هغه جادو پسې روان شو په دې کې ډېره پټه خبره پرته ده شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله یې مونږ ته بیانوي خو که الله دله تیز دماغ درکړي پوه شي او هغه دا ده که مې ته دا فایده بیان کړه نو د زړه نه به دې دعا وخیږي شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ته فایده دا ده شیخ رحمه الله تا ته دا وایي ویهودو حق پرېښودو
الله په جادو کې اخته کړو کته قرآن او حدیث پرېښودو الله به دې په نورو کتابونو منګړتو قصو کې اخته کړي دا ته بیانوي چا چې هم حق پرېښودی دی الله به